ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین یم د لګړبګړو په حواله باندې یو ضروري خبر تاسو سره وشریکوم ځکه چې نن یې په غرمه کې بیا یو حمله کړې ده او هغه هم په یو ماشوم خو ماشوم ښه دی لږ غټ دی او بچ کړی دی د ځان لاسونه یا او ماغه طریقه باندې په حمله شوې ده. بلې ولې نشي خبرې ده څنګه شو کېدل نه غټو اوس څنګه ها بل څه خو نه ده خو بل ځای خو نه ده خو او دغه دا پتا باندې خوله ولګوله کاسې پنجو یې والې کوم ځای باندې خوله ولګوله په کوم ځای کې خوله ولګوله او دا ورون دا ځای ولا خوړلی دی خو پوخ ماشوم دی که جامې ته نه شي لرې کولی مخکې چې تاسو وینئ یو نور دا ځای ماشوم دی ورنغړولی نه شو. دا شکر دی چې با شوی دا چې زمونږ پته ده ضلع لویر دیر دی یو اپر دیر دی یو لویر دیر دی زمونږ دا لویر دیر دی او زمونږ تحصیل ثمرباغ دی ویلج کونسل چې دی نو دا قاضي آباد سنګیپاره ده قاضي آباد سنګیپاره ویلج کونسل دی یونین کونسل هم مسکین اداره دی مسکین یونین کونسل دی او تحصیل هم ثمرباغ دی. نه جی متنازع څه پکې نشته خو هلته هغه څه نانه وي او دا بیرته زمونږ کوټوال هم دی د کوټوال زوی مې دی او وړوکی څه وارخطا دی بل څه وایي خو لږه ویډیو ته وړوکې وکړه او دا یې ما در ولېږله خو بل ماشوم څه ورسه دی نو هغه خبرې لا صحیح وي کوم چې بچ شوی وی هغه موږ غریب څه اوتر باس کوي ټول یا په مرۍ په وردانګړي دي د بیا د هغه ځان په لاسونو وغیره باندې بچ کړی دی نو په دې خپو باندې ورته هم څه چاک وغیره لګولی دی او لاسونه چې کوم هماغه طریقې سره شلېدلي کوم چې هغه دوه ماشومان خوړلی شوي نو دا یې کوم ځای کې خوړلی دی د هغې نه وړاندې تاسو ته دوه درې خبرې کومه چې کوم کسان پر من پراپیګنډه کوي چې یاره فاروق جان موږ سره دا کوو دا چې کوم دی دا د دې نه مخکې ما بل ورځ یو ویډیو وایرل شوی د هغه هلک چې هغه راغلی و دلته او ما نه ته پوښتنه کوم چې یار دا دروغ دي که رښتیا دي د دې نه علاوه نورو کسان هم بهی زما د دې خبرو سره هېڅ قسمه تعلق نشته که څوک هر څه وایي او هر څه کوي خو زه تاسو ته دا خبره کوم چې بیا هم خپل ماشومان اډو دا لګړبګړ فرض کا دی نه دا سپی دی دا پیشو دی دا چې هر څه دي خو یو قسم نه انسانانو ته بیا ماشومان ته خو نقصان ورسوو که نه چې ماشومان ته او انسانانو ته نقصان ورسوو د دې مخنیوی کوو په خپله باندې اوس پته نه چې دا څنګه عام لیدونکی چیز دی څنګه د انسانانو به دونه دا کې راوي نه شو مړ نه شو کوم علاقې سره تعلق ساتي دې ملګري دا خبره واورئ پوره پته درته دې درکړي دا د دې په کوټه کې اوسېږي دا د دیر سره تعلق ساتي او د دې په کوټه کې دا ماشومان اوسېږي کله چغې شوي دي لور منډې کړی دی نو بس اوس یې ډاکټر له وړی و او اوس یې زما په خیال چې کوم مقامي هسپتال دی نو هغې ته یوړو خو الحمدلله ماشوم د خطرې نه بهر دی ماشوم لکه ډېر سیریس نه دی خو بیا هم حمله پې شوې ده زخمي دی او دا ډېر دغه ځکه کومه چې یاره یو قسم بیا یاره وغیره خوره نه شي نو یاره به نه خورو خو تاسو داسې چله وکړئ چې دا میسج دا ویډیو دا سره شیر کړئ خپل ماشومانو ډېر زیات خیال وساتئ د مکتبونو نه د مسجدونو نه د سکولونو نه د دې نه خپل ماشومان نه منې کوو زو به په هر حالت کې به چې کوم سبقونه هم وایو د خپل ژوند روزګار ټول هر څه به ساتو د دې نه علاوه چې کوم عام ځناور دی که هغه سپی دی که هغه نور داسې ضرر نه رسونکي ځناور دي او هغه چې کوم د وایلډ لایف ذمهواري ده چې د هغې ساتنه وکړي نو موږ به هغه شیزونو ته نقصان نه رسوو کوم شیزونه چې نقصان په یو علاقه کې رسوي نو هغه پکار ده چې موږ وایلډ لایف والا سره رابطه وکړو او د هغې نه موږ ځان د هغې په ذریعه باندې خلاص کړو هغې به داسې ایریا ته ورسوي کوم ځای کې چې هغه انسانانو ته نقصان نه رسوي نو بیا هم درته وایم چې دا ویډیو سره شیر کړئ او دغه وایس خو تاسو واورېده همدغه ځای کې د دې ماشومان دا حمله کړې ده د خطرې نه بار دی او الله دې په موږ باندې رحم وکړي بیا هم چېرته ښاد او آباد اوسئ الله په امان